السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد فؤاد درانی نن ستاسو په درانه حضور کې د یوې نوې جالب ویډیو سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځي. قدرمنو دوستانو، زموږ نننۍ موضوع چې ده موږ څه کوو چې په فیسبوک اپلیکیشن کې خپل عکسونو ته فري لایکونه والو. قدرمنو دوستانو، دلته به تاسو سره راشم په خپل یوټیوب کې زه به تاسو ته وښیم چې آیا دغه طریقې رښتیا دي که دروغ دي. تاسو ته اوریجنل ویډیو شیر کوم. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خپل ملګرو سره لایک شیر کومنټ هم کړئ. قدرمن دوستان، دلته به ما لیکلی دی how to مثلا زه لیکم how to increase the increase څخه وروسته قدرمن دوستان چې دلته به زه ولیکم for every likes. کله چې تاسو دغه ولیکل، تاسو ته به وښیي چې د دغه موضوع په باره کې څومره ملګري پوسټونه کړي دي په دغه یوټیوب اپلیکیشن کې چې موږ څنګه کولی چې فري لایکونه والو. قدرمنو دوستانو، زه دغه موضوعګانې ټولې ردوم. په دې ردوم چې یو اپلیکیشن کوم تاسو ته غیر قانوني کړنه اجازه نه درکوي. اول دغه یوټیوب د دغه ویډیو ته نه ډاونلوډ کړه او بیرته اپلوډ کړه. تا ته وایي وروره چې دغه کار مه کوه، دغه ویډیو په یوټیوب کې شتون لري چې ته یې بیا هم اپلوډ کوې نو ستا آی ډي په یوه هفته کې خرابېږي، بندېږي، 2 ورځې 3 ورځې بندېږي. چېرته نور ویډیوګان همدغسې سر تا سره د یوټیوب څخه حواله اپلوډ کړي نو ستاسو آی ډي به په یو میاشت کې یوټیوب چینل به هم خراب شي. نو دا غیر قانوني کړنه چې ما تاسو ته ویلې، دا یو اپلیکیشن خو اجازه نه ورکوي. نو نه پوهېږم چې دا فیسبوک څنګه ورکوي، خو ټولې دروغ دي، دا ټولې ردوم. او که بیا هم د اپلیکیشن په واسطه دغه لایکونه فري لایکونه تاسو واخلئ، خو ستاسو آی ډي به ډېر ژر خراب شي. قدرمن دوستانو، اوریجنل صحیح ویډیوز تاسو ته په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم. نو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ او لایک یې ویډیو حتمني لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، رابشو په دغه فیسبوک اپلیکیشن باندې به زه کلک واخلم. کله چې زه دغه فیسبوک اپلیکیشن هم کلک واخیستل، دغې لاندې برخه کې دا کوم ملګري چې ما په دغه کې چې تاسو ګورئ، دا چې کوم خلک دي دا ټول زما ملګري دي. نو ستاسو فیسبوک به هم همدغسې صفحه ولري، ستاسو ملګري به هم وي. نو لومړی به راشي په دغه لایک اپشن باندې به تاسو دغه لږ زور ونیسئ او بیا به راشي په دغه نښان به ورته دغه زړه چا به ورته ورکړي. د څخه وروسته په دې کومنټ په برخه کې ورته وښیي ځکه ستا ملګري دي. دلته به زه لیکم نایس. دغه کومنټ په برخه کې چې تاسو څه لیکلی شئ، مثلا نایس، بیوټیفول، فانټسټک، اعظم، ویری نایس، ګډ پکچر، چې څه تاسو لیکلی شئ هغه تاسو ولیکئ. مثلا دلته ما ولیکل نایس. د دې څخه وروسته په دې لاندې برخه کې راشئ، مثلا دا مې ملګری دی، دلته به یې لایک ورکړم او د کومنټ په برخه کې مثلا زه ورته لیکم I love this picture، یعنې کوم مثلا یو کومنټ مې ورته وکړو. که زه په آینده کې یو خپل عکس فیسبوک اپلیکیشن څخه پورته کړم او دغه ملګري ته چې ما لایک ورکړو کومنټ ورکړو، نو دوی بیا به مجبور او مکلف دي چې ما ته لایک او کومنټ راکړي، ځکه چې د چا خوبي څخه سترګې نشي پټولی. نو دغه کار وکړئ، ستاسو آی ډي وایرل کېږي. او مثلا زه دلته لیکم مبارک شه. د دې څخه وروسته دغه کار روابط خلکو سره دا مثلا روابط ښه کېږي، آی ډي دې وایرل کېږي، آی ډي دې مخکې وي. قدرمنو دوستانو، نو هېڅ کله غیر قانوني کړنه مه کوئ او قانوني کار وکړئ. او د دې څخه وروسته دوستانو که چیرې نو زما چینل لازمي ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کومنټ شیر مه هېروئ، لایک او شیر حتمني وکړئ. دوستانو، که د دغسې خوندورو ویډیوګانو څخه تاسو غواړئ برخمن شئ نو زما سپورټ وکړئ او زما ملاتړ وکړئ. په لوی بخښونکي الله تعالی ذات سپارم. ښاد آباد په امان.